پښتون پخوا د مظاهرو ختمېدل غوښتل، اوس تاریخ ختمول غواړي. سلام، وخت مو بخیر. راته ستړي مسئ. لا دې مطلب ته شریکېدنه مه کوئ چې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون تحفظ تاریخ مشر منظر پښتون وایي چې د خړ کمربند د پیښ نه وروسته د تاریخ د مشرانو او ملاتړ خلاف سخت اقدامات پیل شوي دي. منظر پښتون د تاریخ یوازینی مشر دی چې آزاد دی. د رویټرز سره په یوې مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې د پښتون تاریخ د غړو ضد سخت اقدامات پیل شوي دي او هغه نږدې ملګري چې محسن داوړ او علي وزیر پکې شامل دي نیول شوي دي. منظور پښتون وویل هغوی اول له مظاهرو ختمول غوښتله خو اوس د تاریخ ختمول غواړي. د تاریخ دوه مشران نیول شوي دي او د هغوی د بدنامولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین شروع شوی دی. پښتون تحفظ تاریخ چې د پاکستان پښتانه ورسره خواخوږي لري د پوځ د بشري حقوقو نه د سرغړونې په اړه غږ پورته کړی دی چې هم له دې کبله د چارواکو سره اختلافات پیدا شوي دي. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې د تاریخ د مشرانو د نیولو هدف د پښتون یوازې کول دي او دا هم چې د تاریخ سختدریځه پلویان تشدد ته وپارېږي چې پوځ د هغوی خلاف د ګامونو پورته کولو بهانه ولري. د پاکستان د پوځ بیان جنرال آصف غفور رویټرز ته په یو بیان کې دا تورونه رد کړي چې ګواکې د تاریخ ضد کوم ډول اقدامونه پورته کړي دي. جنرال آصف غفور وویل چې د پی ټي ایم ضد اقدامات یې نه دي کړي او زیاته یې کړي چې ځینې کسان غواړي د نسل او ژبې د تفریق نه ګټه پورته کړي او د جنګ نه وروسته د دغې سیمې پښتانه ولمسوي. د پښتون تحفظ تاریخ غړی وایي چې په خټ کمربند کې د پاکستاني پوځ په ډزو کې 14 تنه وژل شوي دي. په بل خوا د پاکستان پوځ وایي چې د پی ټي ایم لخوا د برید ځواب ورکړی دی. مننه دوستانو چې دا مطالب مو سره ولیدله. کوم مطالب خوښ شوي وي ضرور لایک او شیر کړئ او د دغسې ښکلو او جالبو معلوماتو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. در بل مطالبه پر چې تاسو ته حاضرېږم. تاسو ټول ته ښه وخت. خدای په امان.